کچېرې ستاسو معده سوځي یا د معدې سره هغه پیغام چې ستاسو خولې طرف ته راغلی دی هغه سوځي یا ستاسو په معده کې تیزابیت زیات وي چې د هغې د وجې بار بار ستاسو خولې طرف ته تروش اوبه راځي کوم ته چې اسیډ ریفلکس ویلی شي او یا کله هم چې ستاسو سر د معدې نه لږ شانتې ټیټ شي نو د هغې نه بعد ستاسو خولې ته تروش اوبه راځي او د هغې سره ستاسو زړه هم کچه کېږي او الټو خطره هم وي نو دې ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم ګیوسکون شربت چې کېدای شي د علاماتو دپاره استعمالېږي او هغه زنانه چې حمل لري یا ماشومانو له پی ورکوي دا هم استعمالولی شي او کله هم چې تاسو دا ګیوسکون شربت استعمالوئ نو د روټۍ نه بعد یې استعمالوئ ځکه چې کله هم تاسو خوراک کوئ یا خوراک ستاسو په معده کې وي نو د دې شربت استعمالولو نه بعد بیا ستاسو په معده کې هغه خوراک هم چې تاسو کړی وي په هغې باندې بره یو پرده راولي چې هغې پردې د وجې ستاسو خولې ته کومې بار بار ترشي اوبه راځي هغه هم بند شي هغې سره ستاسو په معده کې که تیزابیت زیات وي د هغې نیوټرلایزیشن هم وکړي د هغې سره ستاسو په معده کې هغه انزایم کوم چې خوراک ازموي هغو ته هم ټایم میلاو شي د هغه خوراک ازمولو